مداری پیژنئ مداری څه ته وایي تاسو وایئ که نه دا مداری پیژنئ بیزوګانې چې ګډئ یا میلوګان ګډئ دې ته مداری وایي کم مداری چې بیزو او میلو په میدان کې ګډ کی ټوپای هم ور په سر کړي ګونګروان هم ورته چولی ډولکې ډبډبې هم ورته پیدا کړي خې ګډ را ګډ کی د خلکو جیبونه پې ووي پیسې تې والي او بیا چې څه وخت کې کور ته راشي نو هغه میلو په خپل کټ کې سملاستو ته پرېږدي میلو بیا د سپي په ځای وتړي او روټۍ د سپي په شان ور واچوي دغسې بیزو که دا بیزو ووایي دې مالک ته چې زه خو ټوله ورځ تا ګډه کړې ما او په ما دې پیسې ګټلې دي نو لږه خو به ستا دې کټ کې سملمه دا سړی دې پرېږدي عزیزانو نن د پاکستان قوم چې دی هغه بیزو او میلو دی حکمران طبقه او سرمایه‌داره طبقه چې ده دا یې ګډۍ د خپلو مفادو دپاره ګډۍ یې چغې پې وایي ها کو زنده باد ها کو او که دغه بیزوګان او میلوګان د شپې ورشي او د خان او نواب صاحب ته وایي چې یاره نن خو ډېر ستړی شویم تا دپاره مې ډېرې چغې والي دي نستا پالنګ کې به لږ سملمه پرېږدې تاسو د دې کلو خلک به چېرته د خان په کټ کې سملی همدا سپېرې سپېږمې به م نیولي خپل خوار کټ له به ځئ اوس بل یو غم شروع دی چرار شریف شهید شوی دی په هندوستان کې چرار دی که چراټ دی څه دی چرار اوس دا پوه نه یم چې دا جومات دی که زیارت دی که هره ورځ ویر دی او جلسې دي او جلوسونه دي او چې هله چرار شریف شهید شوی خیال هم دی ورته چرار شریف نن زمونږ د ملیانو هم جلوس دی چې چرار شریف شهید شوی ما نه پرون چا پوښتنه وکړه چې دا چرار شریف څه شی دی مال قسم په خدای چې دلچسپي مې نشته نو خبرم ته نه یم چې چرار څه شی دی که چرار شریف کې لاندې څه وی نو د هندو ټینک به پې ورغلی وی تاسو راشئ چې اوس درته وښیم د سپینې تاڼې سره یو زیارت دی دا سپینه تاڼه دې د نه 20 میله زما کلي سره سپینې تاڼې ته مخامخ یو زیارت دا کم روډ چې د کراچۍ هایوې جوړیږي دا زیارت د سړک په منځ کې راغلی او د چینیانو ټینک پې ورغی او بلډوزر په ځای ودرېدو نه شو نه کېده نه کېده چینی وروختو چې زه یې ورانو او چې چینی وروختو پې ور مخامخ یې کړو نو په هغه بلډوزر باندې اور ولګېدو چینی خو ترې وتښتېدو او بلډوزر په ځای یې ایره شو دا دومره لوی هایوې چې جوماتونه یې پکې څومره وران کړه مجبور شو چینیان او سړک د زیارت نه کټ کو او زیارت یې په ځای په کم قبر کې چې لاندې څه وي په خدای قسم که ته نږدې ورشي فی الحال راشي د ګورنمنټ هاوس په دې خوله کې یو زیارت دی فی الحال دا گورنر هاوس چې جوړېدو او دا زیارت په نقشه کې راغی د شپې ورپسې تلی دی او هغه انګریز ته نیزه وړې ده چې په سینه دې ومنډم که دا زما قبر ورانې سهار له انګریز آډر وکړو چې دلته سپیشل ځای کټ کوي د دې دیوال نه او دا زیارت جوړ کړي اوس هم دا ورشي د انګریزانو جوړ کړی زیارت ته خو ورشه پې چرار شریف په هندوستان کې شهید شوی دی اوس دوی له بله موقع په لاس نه ورځي د خلکو د راغونډولو د خپل لیډر پنای دپاره نو هله چرار شریف شهید شوی اوس په دې مې پوه کوي چې قرآن شریف ډېر لوی دی او که چرار شریف ډېر لوی دی الله پاک دې د پاکستان مسلمانانو ته هدایت او خدای دې عقل ورکړي خدای دې دوی ته عقل ورکړي الله دې دا د خرونو سرونه ته کټ کړي او د سړو سر دې ورپر خدای وټومبي د سړو سرونه ته ورپسې وټومبي او د عقل سر ورپورې چرار شریف ډېر لوی دی او که قرآن شریف ډېر لوی دی د هندوستان د چرار بدل اغستل ډېر ضروري دي او که په پاکستان کې د قرآن بدل اغستل ډېر ضروري دي نو الله پاک هم د عقل په سترګو ړانده کا چې په ټکو کښېني او نظر هم نه لګي او پاکستاني قومه په ټپو کښېنئ چې لاس تپوئ او څه په لاس نه درځي
په پاکستان کې هر قدم بیرته قرآن شهید کیږي، هر قدم بیرته قرآن ویلی دی، حکم یې کړی دی چې قرنا فی بیوتکن، پیغمبره د ښځو ته وایه چې په کور کې کښېنئ، بار به نه وځئ. نن ټولو ښځو قرآن د خپو لاندې کړی دی که نه؟ او د لیډرانو ته وایه چې چرار ډېر ضروري دی او که د قرآن دا حکم ډېر ضروري دی. که د قرآن دا حکم په دې ملک نه حاوي کوي نو بیا په اسمبلو کې او په سینټ کې ورسره ناست ولې یئ؟ د ښځې لاندې بیا ناست ولې یئ؟ هغه لیډر په سمت له پکار دی چې کوم لیډر د ښځې لاندې په اسمبلی کې ناست وی پوزې مغسې شه په شرمونو شرمېدل، پوز پرې کړو. والله چې مې پلاري او دی د ښځې لاندې ناست دي چې زه دی ونه منم، زه به په اسمبلی کې ښځې لاندې ناست یم. نو بار به راوځي جلسه به جوړه کړي چې رونو اسلام په خطره کې دی، په هندوستان کې چرار شریف شهید شو. تاسو به وایئ چې روسیا جوړ څه چالو شو؟ اوس چرار شریف خدای په راسته کې مونږ چېرته نامه م اورېدلې وه چې چرار لا پکې څه راووت. څه ورځې مخکې د هغه بل کیسه وه، بابري صاحب. هلکه ته د هندو نه څه تمه کوې چې ستا د هندو به د زیارتونو حفاظت کوي او ستا هندو به د جوماتونو حفاظت کوي، بلکې هغه هندو خو ته ورشه وګوره، دیوبند غوندې مدرسې ته هندو کاږه نه ګوري. دلته تاسو د مدرسو متعلق څه پوزیشن جوړ کړی دی؟ تا خو امریکې سره فیصله کړې ده چې څو پورې ملا ته پیزوان نه اچولې تر هغې پورې مونږ په پاکستان کې په هېڅ بېدینۍ کې کامیابېدی نه شو. او ملا ته په پیزوان اچول کې داسې ډېر خاورو له لاړ، ډېر. لیاقت علي خان ورته پیزوان اچولو هم خاورو له لاړو، صدر ایوب عایلي قوانین جوړ کړي و هم خاورو له لاړو، یحیی خان ورته صاحبه نظام جوړ کړي و هم خاورو له لاړو، بوټو خان ورته نظام جوړ کړي و هم خاورو له لاړو. ضیاءالحق د دروغ و اسلام کولو دا دی را روان دی او دی خوا نه راغی او را روان دی او که خیري پې د خدای یو. اما یو خبره کړې مال که د غویانو ګاډي کې سور کړی وی هم اوس به را رسېدلی وی، عام تورو خاورو له لاړو. خیال هم راغی په دې اروان د پاکستان هر حکمران تورو خاورو له لاړو او هغه د دروغو وعدې په سر ماتې شوې، دا یې پوره نه کړې. نو قرآن هر حکم هر منټ پس د خپو لاندې پیمانېږي، هر منټ پس. اوس لمونځ چې وکئ د بازار ته وځئ، خو چې ښځه وګوري نو ته به وایې د قرآن حکم خپو لاندې پیمان. داسې ده که نه؟ دا خپلې ښځې چې راوځي په واده کې دا دوڼدوڼی سپینو بورکو والا نکړي دي چې شمې پکې ټومبلي او د شپې دوپړی او باجې ورسره او دوی ورسره ټوکری کېږي او د هلکان ورسره رواني او ټیټ پاس کېږي. داسې دا د سوټمارې زامن. زه د هلکانو تاریان یم چې تاسو خدای په فالج ووالی که واده د چا دی، لور د چا ودیږي، خوشحالي د چا ده او ګڼېږي پې څوک؟ تاسو عقل په غبرګو کې دی. کار دې څه دی؟ زما څه کار دی چې زه په پردي واده کې ګډ شم؟ کار مې څه دی؟ زما څه کار دی چې زه پردي واده ته لاړ شم؟ بس ښځه دا را روانه یې کوم، نکاح یې وتړه، بس خلاصه شوه خبره. صاحبه غرمه وریجې دي اوس یو راغی زمونږ دلته واده و، مال څنګه چل دی ویل فیرنین پکې و، خوږې او پیکم پکې، مالو دې واله ویل زما دې نه تورې خاورې خوراک ښه دی، تورې خاورې چې وخورئ هغه ښه دي د دې واده نه. په دې ته ټینګېدی څوک شي؟ نه ماشکیرونه یې وریجو او پولاو ته د چا پلار به ټینګ شي. ماشکي به ډولکي ته ګډېده، زامنو ورته ویل وجنو دې که بیا ګډ شو؟ ویل نه ګډېږي. ډولکي اواز یې اورېدلی، ویل نه ګډېږي. چې په ډولکي کې مستار شروع کړی دی، مشکې په ځمکه راوویستو، ویل مړه نو د چا پلار خو به دې ته ټینګ شي او په ګډېدو شوی دی. تاسو د ماشکیرونه کار دی سره. نو عزیزانو هر کار د دې ملک چې ګوره حیران کن دی، هر کار یو نه دی. که عدالتونو کچرو ته ورشئ غل به پیشي 200 ګوان به پې باندې چې د غلا کړې ده. مجسټریټ به حکم وکړي چې دا دفعه چې ده دا بیلیبل ده، قابل ضمانت ده، وکیل به ضمانت ښکاره غل د بل کور به وران کړي او ضمانت به وشي راوبد. هلته ته دا سوچ وکړه چې لیډر صاحب راشه ته د چرار غم وړی،
ستا په کچرو کې قرآن خپولاندې پایمال شو. قرآن ویلی دی السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. د غل سړي او د غلې ښځې نه لاس غوڅ کړي. قرآن وی لاس دې غوڅ کړي او ستا د ملک قانون داغه ضمانت وکړو پرېښو. ته د چرار غم وړې قرآن خپولاندې ستا په پاکستان کې پایمال شو. ٹھیک شو. قرآن ویلی دی پیغمبر ویلی دی چې شراب وسکي هغه 100 دورې او 80 دورې ووهي. شرابي چې پیش شي سیکړي هسې چې بس یو ګوټ مې ها ډېر خو دی نه نه زی دا بلې بل دفعه ده. پیغمبر ویلی دی چې 80 دورې ووهي. د پیغمبر حدیث خپولاندې پایمال شو. ستا د ملک مشرانو چرار په مخه کړی دی. قسم په خدای دی که د چرار غم دی ورسره. په دې چل په دې قوم کې ځان پاپولر کوي، ځان ښیي چې ما سرم د اسلام غم دی او د چرار شریف غم دی. نو قرآن غم ورسره نشته. بله درته وایم په دې ملک کې بله دبله شروع ده. عمران یو سړی دی هغه صفت پکې نو سوا د دې نه چې د پیرنګیانو یو لوبه ده چې هغې ته کرکټ وایي. دی د هغې بالرو غونډس که به یې لږه چېرته ښه غورځول نور هېڅ نشته. که بل صفت پکې شته سید نه دی، پیر نه دی، ملا نه دی، اولیاء نه دی، پیرانی پیر صاحب نه دی، امام ابو حنیفه نه دی، امام شافعی نه دی، امام مالک نه دی، امام حنبل نه دی، امام جعفر صادق نه دی، پیغمبر نه دی. هیڅ نشته پکې سوا د دې نه چې دغه و پکې ځواني لږه ښه ده. هغه د پاکستانو ښځو خوښو. راشئ چې درته وښیم چې دا یې لیدلی او په ټلویزیون باندې ډېرې ښځې چې بچي شوي دي عمران نامه یې کېښې ده. د هغې پته ولګېده. هغه وکړه یهودنه ښځه چېرته ای مسلمانه کړه یا هر څه چلي چې وکړو. په پاکستان کې هره ورځ اخبارونه ګوره بل څه نه ډک نه دي. یو ویر جوړ دی. دا ولې پاکستانی ښځې وایي چې عمران یهودنه ولې وکړه مونږ ولې پاتې شو. په کار دا چې مونږ کې یوه کړی. اوس ښځې خو لا پرېږدئ جړاګانو جلوس وویستو و په شرمېدنو شو شرمېږي. داسې شرمېدلي ملک کې اوسېږي او داسې شرمېدلي ملک کې پیدا یې. اجړاګانو جلوس وویستو چې عمران په یهودو کې ښځه ولې کوله مونږ کې یو اجړا به یې کړی وی. اوس کړی څه شی دی؟ د هغې فوټو د اخبار کې وګورئ. دا ستا ملک دی او دا ستا وطن دی. دا ستا د ملک اخبارونه دي، بل څه پکې نشته. په اخبار کې به دا ونه ګورئ چې پاکستان کې فلانی ترقي وشوه، فلانی جهاز جوړ شو، فلانی بیړه جوړه شوه. دا به ونه ګورئ. فلانی توپه جوړه شوه، فلانی ټینک جوړ شو، په فلانی ملک باندې انشاءالله حملې دپاره تیاری ده. دا به نه ګورئ. خو د پاکستان په اخبارونو کې به دا ګورئ چې عمران یهودنه ولې وکړه، مونږ ولې پاتې شو، اجړاګان به ځان له جلوس وباسي، ښځې به ځان له وباسي. دا ستا د ملک اخبارونه دي او دا ستا د ملک قوم دی. دا ستا د ملک سړي دي او دا ستا د ملک ښځې. په دغه ملک کې مونږ اوسېږو. دا زمونږ قوم دی او مونږ یې مولیان، دا مقتدیان دي او مونږ امامان یو. خیال م راغی. دغه ګن مونږ پسې ولاړي، دغه ګن مونږ جنازې کوو، دغه ګن مونږ نکاحونه تړو. پروسه کال مې یو نکاح تړلو، هغه هلک ته مې دا جنۍ دې قبوله کړې ده. ویل مال داسې مه وایه ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه. ویل مال د ګډې زویه دا بل ټکې وکړه. ویل ستا د ملک نوجوان طبقه دومره هم نه پوهېږي. هره ورځ داسې خبرې مې غوږ ته راشي. پرون یو سړی راغی وی زما یو دوست دی، هغه ټلیفونونه خلکو ته کوي چې ما ښځه پرېښوه، ما ښځه پرېښوه، ما ښځه پرېښوه، ما ښځه. چا ته ټلیفونونه کوي؟ بد دوستانو ته کوي چې ما ښځه پرېښوه. دا یې پرېښوه که نه؟ ما زه څه خبرې؟ ویل نه طلاق وشو که نه؟ مال ته ما ته په پښتنو کې هغه غیر طلاقي وښایه. پښتنو کې خو 99% طلاقیان خبرې د پاسه وایي چې زه به طلاقي یم که نه. خو چې خبرې کوي پښتانه په اجرا کې خبرې د پاسه وایي زه به طلاقي یم، په ما به ښځه طلاق کوي. خبرې د پاسه
99% دا د سور بچی طلاقیان دي. ما طلاق دیلا شوی د چا دی ولی دا چل سره مال دا چل دا دی چې دا ټول بے کلمی پیدا دي ټول کلیو سټرایکو الکه تبم کې دل سپیکر اوس زه تاسو ته خپل نه خزي سره د جما چل درځي پولیس نه پويږي کنه نو ما وی چې دا ټول بے کلمی پیدا دي دوی پس پويږي چې طلاق پس کیږي او غیر طلاق دومره نازک لفظ دی دومره نازک کپټوکو کې دی ویم طلاقیږي کله شراب په نشه کې دی ویم خزه طلاقي نن 99% خلق طلاقیان او طلاق خزه ساتي لګیا دومره ګنده زما چونکې لک شهرت زیات ته نو داخله کوئی چې دا ډیر لوی مولا دی حالانکه نو پرون یو راغی چې 2 لک روپۍ مہر می خزه تلی کړي دی او خزه می پرې خو یو کال ما سره تیر کړ او خزه ما تاغه مہر معاف کړي دی اوس مانه مہر کیږي کنه کیږي مالتا چې ورته لیکل هغه په څه شي دی دا پښتام دی او مالغه چې درته معاف کړي دی ول د شپې سي ماته غوکه وي چې معاف میکو دومره خيارو ما ورته بچي اوسوي وی هغه وی چې مان نه معاف کړي مال کړه دی پړه کوچوین دا 2 لک روپۍ به ورکه تاسو شام لیکل ورکو هغه درته غوکه وي ستا وسته 2 لک روپۍ چې تا لیکل وی چې نه ولی دی لیکل هغه وخت لیوانه وی به خدای مہر دا عوض د بوزعی دی کړه دی چوي او کور دی ورانیږي مہر به ولا ورک عجیب خبره به راشي د خپل مفادو د پاره بیا ډیر خپويږي ماته غوکه وي چې ما مہر درته معاف دی له خپوي لیکن چې دین له راولي بیا د شد نه په بود نه دي نو عزیزانو عرض می داو چې ته د کشمیر غم جاړې ته د چرار غم جاړې ته د هندستان غم جاړې ستا په پاکستان کې قران سره څه کیږي لګیا دی قران سره قرآن غوندي قانون موجود دی استاد پاکستان فیصله د پیرنګي په قانون باندې کیږي نو پغبرګو لیډرانم کینا او پغبرګو دا قومم کینا غم د قرآن په کار دی که غم د چرار په کار دی ها اوس غم د چا په کار مون چرار په مخه کړی قرآنم په ځای پرېخه قرآنم وای چې د خدای په ذات مې دي قسمی ک نرانه په قبر کې جنت او نرانه په قیامت کې جنت تلار شي او نه د خدای په مخ کې شفاعت ګورای بدینه پسم چې ستا په ملک څه څه فیصله کیږي لګیا